故宫یا د بېجینګ امپراتورۍ ماڼۍ د چین د پلازمېنې بېجینګ ښار په مرکز کې ده او هره خوا پکې ډېرې لویې او بشپړې لرغونې لرګینې خونې او ماڼۍ ولاړې دي چې پیمانه یې په نړۍ کې ډېره لویه ده. د بېجینګ امپراتورۍ ماڼۍ په تېرو څه باندې شپږو سوو کالونو کې له تاریخي څپو څخه وتلی او اوس یې دروازه د عامو وګړو پر مخ پرانيستل پراته ده او په چین کې د تاریخي کلتور او هنر ډېر لوی موزيم بلل کېږي. قدرمنو دوستانو سلامونه، زه غوټۍ یم. زه کوګونګ یا د بېجینګ امپراتورۍ ماڼۍ ته راغلی یم. دغه ماڼۍ چې چینایان یې هم په زیجینشن نوم یادوي، په چین کې د امپراتورۍ یوه ډېره مشهوره لرغونې ودانۍ ده او د دغه هېواد یوه تاریخي ساختماني نمونه هم بلل کېږي. په دغه ماڼۍ کې د چین د مینګ او چین د دوو امپراتوریو زمانو 24 امپراتوران اوسېدلي دي او اوس دلته یو موزیم آباد شوی چې په ټوله نړۍ کې ډېر شهرت لري. د بېجینګ امپراتورۍ ماڼۍ د جوړېدو پروژه په لومړي ځل په 1406 کال کې پیل شوې ده. په دغه ماڼۍ کې 9,999.5 خونې شته او په بهرنیو او کورنیو برخو ویشل شوي دي. د بهرنۍ برخې مرکز کې یې 3 عمده ماڼۍ یعنې تایخه ماڼۍ، جونخه ماڼۍ او باوخه ماڼۍ شته دي. دغه ځای د ډول ډول ملي مراسمو د ترسره کېدو ځای و او کورنۍ برخې کې به یې امپراتوران او کورنۍ اوسېدل. د 2018 کال د مارچ په 18 نیټه د افغانستان د باختري خزانې نندارتون د بېجینګ امپراتورۍ ماڼۍ په موزيم کې پرانيستل شوی و او 201 ښکلي او لرغوني اثار پکې نندارې ته ایښودل شوي و چې د ډېرو چیني رسنیو او نندارچیانو پاملرنه یې راجلب کړې ده. دا لومړی ځل و چې د افغانستان ملي خزانه په چین کې نندارې ته وړاندې شوه او دا د یو کمربند یوې لارې د وړاندیز په رڼا کې د کلتوري تګ راتګ په برخه کې د دواړو هېوادونو یوه لاسته راوړنه بلل کېږي. د دواړو لرغونو مدني هېوادونو ځلانده کلتورونه په دغې ماڼۍ کې یو ځای شوي وو او د خلکو پاملرنه یې راخپله کړې وه. سږنی ژمی د دغې ماڼۍ تر جوړېدو وروسته 602 ژمی دی. طلایي رنګ کاشیبان او سور رنګه دیوالونه یې له زمانې مزل څخه په وتلو لا ځلانده کېږي او د چیني ملت د مدنیت د سمسورتیا او خپرېدو شاهدي ورکوي. قدرمنو دوستانو، آیا د ختیځ د ساختماني ځانګړتیاوو د چین امپراتورۍ ماڼۍ مو خوښه شوه؟ ښه لږ راست کوګونګ ته سفر وکړئ.